سلامونه ملګرو، امید لرم ټول بخیر. نن درته د خپل ژوند یو ښکلی شان قصه کوم. د دې قصې مقصد مې دا دی چې په زندګۍ کې څه هم کې نو د دې بدل نه هم په دې زندګۍ کې وځي. مطلب دا چې په دې دنیا کې دې څه هم کوله نو هغه شانتي به در سره کیږي. یو ځل داسې کار وشو چې ماله یو کس پیسې د سعودي عرب نه راولېږلې چې په دې ماته کپړې واخله. نو زه لاړم یو دکان ته، په هغه دکان کې ما ډېرې کپړې وکتې او هغه ته مې په ویډیو کال باندې او په تصویرانو باندې وروښودلې. هغه کس ته مې په واټساپ باندې ولېږلې چې دا د کپړې دي او دا د ریټونه دي. نو هغه پکې ځان له 4-5 جوړې خوښې کړې او د هغې مطابق چې کوم بل جوړ شو د پیسو نو تقریبا 13-14 هزار روپۍ بل جوړ شو. چې کله هغه موبایل بند کو نو مزید ما د دې کسانو سره نور چیل شروع کو چې تاسو په دې پیسو کې لږ نور هم خښئ. نو 15,000 روپۍ چې کوم دو بل جوړ کړه نو هغه سعودي عرب کې چې کوم کس ماته ویل ماله کپړې واخله نو هغه ته ما ویلي و چې ستا 15,000 روپۍ بل دی او ته 15,000 روپۍ ماته پیسې باندې راولېږه. نو ما بل 14,000 روپو ته راوستو. دا کسانو سره مې نور چیړ وکړو او 1,000 روپۍ چې دي نو دا ما په جب کې کېښودې او 14,000 روپۍ مې دوله ورکړې او هغه ته مې دا وویل چې ما 15,000 روپۍ باندې ستا جامې اغوستې دي. یو ورځ په دې کې ووتله او د هغې نه پس چې په ما کوم آفت راغی زما په کور کې راته داسې بیماري جوړه شوه چې هغه 1,000 روپو په وجه باندې زما نه 5-6 هزار روپۍ ولګېدې. او داسې چل یو ځل نه، د دې نه مخکې هم ما سره داسې یو چل شوی هغه هم دقه شانتي قصه وه. یو کس راته یو څیز یاد کړی، یو موبایل چې ماله یو موبایل راواله او پیسې د بار ملک نه رالیږلې وې. ما ورله موبایل په ریټ باندې ورکو خو چې کله ما په سباله باندې د چا نه ما راغستو یار دوست نو هغه موبایل 3-4 هزار روپۍ ارزان شوی. هغه موبایل پیسې چې کله ما ورکولې نو مزید په دې کې ما ته 3-4 هزار روپۍ پیدا راله خو ما پې ځان غلی کو او هغه پیسې هم ما په جب کې کېښودې. حالانکې ما له پکار و چې ما هغه کس ته ویلي وی چې دا موبایل ارزان شوی دی او شاید چې هغه ما ته ویلي وی چې دا پیسې دې په دې جب کې کېده، خو نه مونږ لالچ وکړو هغه پیسې ما په جب کې کېښودې. هم په هغه ورځ باندې، په هغه ماښام باندې، په هغه ماسخوتن باندې زما په کور کې ما ته داسې پرابلم راغی چې هغه ټولې پیسې چې ما څومره په جب کې ښودې وې د هغې نه په ډبل باندې زه لاړم زما نه ټولې په هسپتال کې ولګېدې. قصه مې د دې مقصد دپاره تاسو ته وکړه ملګرو چې هر قسم کار چې دی دا چې یو سړی کوي نو پازیټیو او نیګیټیو دواړو طرفونو ته دې ګوري، ښه او بد دې لازم ګوري. اصل کې مونږ چې په ژوند کې څه هم کوو، څه بد کوو یا څه ښه کوو، که ښه کوو نو ښه بیرته هم مونږ ته میلاویږي، بیرته مونږ له په ښه شکل کې راځي، او چې بد کوو هغه بد راله بیا راځي د بدو په شکل کې. خو مونږ انسانان پې سوچ نه کوو، مونږ دې خبرې ته چېرته سوچ نه دی کړی. پردی حق چېرته هم په خپل جب کې ایښودل نه دي پکار. دا د دې نیچر قانون نه دی چې یو سړی به زیاتې کوي، یو سړی به بد کوي او د هغه سره به ښه کېږي، سوال نه پیدا کېږي. په دې کائناتو کې چې څومره ښه کې نو ښه به درته میلاویږي، ښه به درسه کېږي. که بد دي کوله نو همیشه به درسه بد کېږي. امید لرم چې دا قصه او زما دا ویډیو به تاسو خوښه کړې وي. زمونږ چینل ورسره لازم سبسکرایب کړئ.